Afghan English Academy. Learn 4,000 English words in Pashto. benefit ولکیږي ملګرو ګټه benefit ولکیږي ګټې ته د مثال په ډول exercising regularly has many benefits په منظم ډول ورزش کول ډېرې ګټې لري exercising regularly په منظم ډول سره ورزش کول has many benefits ډېرې ګټې لري ملګرو بل لغت دی defend ولکیږي دفاع کول د مثال په ډول They defended their rights. هغوی د خپل حقونو دفاع وکړه. They defended هغوی دفاع وکړه. Their rights د هغوی د حقونو. rights ولکیږي حقونو ته. ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی generate ولکیږي تولیدول. generate تولیدول د مثال په ډول This machine can generate electricity. دا ماشین کولی شي برېښنا تولید کړي. This machine دغه ماشین can کولی شي generate تولید کړي electricity برېښنا ملګرو بل لغت چې دی هغه دی impress ولکیږي اغیز کول د مثال په ډول her speech impressed the audience د هغې وینا په اوریدونکو اغیزه وکړه her speech د هغې وینا impressed اغیزه وکړه the audience په اوریدونکو باندې audience ولکیږي اوریدونکو ده ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی knowledge ولکیږي پوهه د مثال په ډول he has a deep knowledge of history هغه د تاریخ په اړه ژوره پوهه لري he has هغه لري a deep knowledge یوه ژوره پوهه of history تاریخ ملګرو بل لغت دی زموږ liberate ولکیږي ازادولو ته liberate ازادول د مثال په ډول they fought to liberate their country هغوی د خپل هیواد د آزادولو لپاره جګړه وکړه they fought دوی جګړه وکړه to liberate چې آزاد کړي their country د دوی هیواد ملګرو بل لغت چې دی هغه دی motivate ولکیږي هڅول یا تشویق کول د مثال په ډول we need to motivate the team موږ باید ټیم وهڅوو یعنی تشویق کړو we need موږ باید to motivate تشویق کړو the team بل لغت دی ملګرو neglect ولکیږي له پامه غورځول د مثال په ډول he neglected his responsibilities هغه خپل مسؤلیتونه له پامه وغورځول he neglected هغه وغورځول his responsibilities خپل مسؤلیتونه responsibilities ولکیږي مسؤلیتونو ته ملګرو بل لغت چې دی هغه دی observe ولکیږي څارل یا کتل د مثال په ډول we should observe the rules carefully موږ باید قوانین په دقت سره وګورو we should موږ باید observe وګورو وڅارو the rules carefully د قوانین په دقت ډول سره ملګرو بل لغت چې دی هغه دی perceive ولکیږي احساس کول احساس کول د مثال په ډول I perceive a change in your attitude زه ستاسو په چلن کې بدلون احساسوم I perceive زه احساسوم a change یو بدلون in your attitude ستاسو په چلن کې ملګرو بل لغت چې دی هغه دی satisfy ولکیږي پوره کول د مثال په ډول This solution satisfies all the conditions دا حل ټول شرایط پوره کوي This solution دغه حل satisfies پوره کوي all the conditions ټول شرایط conditions ولکیږي شرایطو ته ملګرو بل لغت چې دی هغه دی transform ولکیږي بدلول د مثال په ډول education can transform lives ښوونه او روزنه کولی شي ژوندونه بدل کړي education ښوونه او روزنه یا تعلیم کین کولی شي transform چې بدل کړي lives ژوندونه ملګرو بل لغت چې دی هغه دی verify ولکیږي تایید کول د مثال په ډول can you verify this information آیا تاسو کولی شي دا معلومات تایید کړئ can you verify آیا تاسو کولی شي چې تایید کړئ this information دغه معلومات ملګرو زموږ بل لغت چې دی هغه دی familiar ولکیږي اشنا ته اشنا د مثال په ډول are you familiar with this concept آیا تاسو له دې مفکورې سره اشنا یاست are you familiar آیا تاسو اشنا یاست with this concept له دې مفکورې سره
ملګرو بل لغت چې دی هغه دی withdraw. withdraw ویل کیږي وتل. د مثال په ډول she decided to withdraw from the competition. هغې پریکړه وکړه چې له سیالۍ څخه وتښتي. she decided هغه فیصله وکړه to withdraw چې وتښتي from the competition له سیالۍ څخه. competition ویل کیږي مقابله یا سیالي ته. ملګرو دغه withdraw موږ د روپیو لپاره هم استعمالو. چې کله موږ وایو که نه د دغه روپیو د راوتلو طریقه کومه یوه ده. what is the method of withdraw money. پوه شولې مطلب د دې روپیو د راوتلو طریقه کوم یوه ده. هغه لپاره هم موږ دغه withdraw استعمالو. څه دی بل لغت د ملګرو yield. yield ویل کیږي حاصل ورکول. د مثال په ډول the land yields good crops. ځمکه ښه حاصل ورکوي. the land دغه ځمکه yields ورکوي good crops ښه حاصل. څه دی crops ویل کیږي حاصل ته. او دغه yield موږ استعمالو د دغه حاصل لپاره موږ استعمالو. پوه شوې لکه د ځمکه ښه حاصل ورکوي نو څنګه وایو the land yields good crops. ملګرو بل لغت دی acknowledge. acknowledge ویل کیږي منل. د مثال په ډول he acknowledged his mistake. هغه خپله تېروتنه ومنله. he acknowledged his mistake. هغه ومنله his mistake خپله غلطي. mistake ویل کیږي غلطي ته تېروتنې ته. ملګرو بل لغت دی balance. balance ویل کیږي متوازن کول. د مثال په ډول we need to balance our work and personal life. موږ اړتیا لرو چې خپل کار او شخصي ژوند متوازن کړو. we need to balance موږ باید متوازن کړو our work زموږ کار and personal life او شخصي ژوند. دا personal ویل کیږي شخصي ته. ملګرو بل لغت دی clarify. clarify ویل کیږي روښانه کول. clarify روښانه کول. د مثال په ډول could you clarify your point. آیا تاسو کولی شئ خپله خبره روښانه کړئ. could you clarify آیا تاسو کولی شئ چې روښانه کړئ your point ستاسو دغه خبره. point د مطلب دی خبرې نه. ملګرو بل لغت دی enhance. enhance ویل کیږي لوړول. د مثال په ډول we need to enhance the quality of the product. موږ اړتیا لرو چې د محصول کیفیت لوړ کړو. we need to enhance موږ اړتیا لرو چې لوړ کړو the quality دغه کیفیت of the product د محصول. quality ویل کیږي کیفیت ته او product ویل کیږي محصول ته. ملګرو بل لغت دی facilitate. facilitate ویل کیږي اسانه کول. د مثال په ډول this tool will facilitate the process. دا وسیله به پروسه اسانه کړي. this tool دغه وسیله به will facilitate اسانه به کړي the process د پروسه. process ویل کیږي پروسې ته. ملګرو بل لغت دی dedicate. dedicate ویل کیږي وقف کول. د مثال په ډول she dedicates her time to helping others. هغې خپل وخت د نورو سره مرستې ته ځانګړی کړی دی. she dedicates هغې ځانګړی کړی ده her time یا وقف کړی ده یا ځانګړی کړی ده her time خپل وخت to helping others چې د نور سره کومک وکړي. زموږ بل لغت دی ملګرو expand. expand ویل کیږي پراخول ته. expand ویل کیږي پراخول ته. د مثال په ډول the company plans to expand to new markets. شرکت پلان لري چې نوي بازارونو ته پراختیا ورکړي. the company plans کمپني پلان لري to expand چې پراخه کړي to new markets نوي بازارونو ته. څه دی بل لغت دی ملګرو achieve. achieve ویل کیږي ترلاسه کول. د مثال په ډول you can achieve anything with hard work. تاسو کولی شئ د سخت کار سره هر څه ترلاسه کړئ. you can achieve تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ یا anything هر څه with hard work له سخت کار سره. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او حتما د سره دا ویډیو لایک یا او چینل هم سره سبسکرایب یا د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. thank you so much for watching this video.